تمه کېده د طالبانو 400 بندیان چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل په وړاندې خنډ بلل کېدل نن خوشي سي، خو د نامعلومو دلایلو له کبله خوشي نه سول. ملي امنیت شورا وایي دوی نن د همدغو بندیانو د خلاصون لپاره هیڅ پروګرام نه لري، خو یوې حکومتي سرچینې ویلي سبا ښایي د همدغو بندیانو خلاصون بهیر پیل شي. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي ښیي چې د همدغو 400 طالب بندیانو له ډلې 104 به یې د څرخي پله له بنده خوشي سي او پاتې نور به یې د باګرام او نورو بندیخونو نه خوشي سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ولسمشۍ ماڼۍ کې د همدغو بندیانو د خلاصون فرمان لاسلیک کړ. تر دې وړاندې ویل سوي وو چې د همدغو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې سوي، څنګه چې فرمان لاسلیک سي نو دغه بندیان به له بنده خوشي سي، خو نن د نامعلومو دلایلو له کبله دا بندیان خوشي نه سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د همدغو بندیانو د خلاصون لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې وه، ځکه چې ویلې د دغو بندیانو د آزادولو واک نه لري. مشورتي لویې جرګې د همدغو 400 بندیانو د خلاصون هوکړه کړې وه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په خبرو کې ویلي وو څنګه چې د دوی د 400 بندیان خوشي سي نو د یوې اونۍ په ترڅ کې به افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کیږي. دلته بیا افغان حکومت وایي د 21 کسیز پلاوي مشري یې د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزی کوي. د هغوی د خبرو په اجنډا کې یوه مهمه خبره ورباندې یا د ورکم مسله ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر له اوربند وروسته طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او په تیره یوه اونۍ کې په خپلو بریدونو کې 80 ملکي وګړي وشي. طالبان بیا وایي چې په فبروري میاشت کې له امریکا سره د سولې له تړون نه وروسته په ښارونو کې لوی بریدونه نه دي کړي. شازیه، حیا، کابل.